اوس ښځه یو وزیره شوې ده په پاکستان کې، هغې ښځو د پاره سپیشل لاره مقرر کړي. څه نامه یې په لارو یې څه نامه ایښې؟ اسې ټوپی ټوپی کېږئ. خواتین بس سروس، خواتین بس سروس، یعنی دومنیزه بورې او شل سیریزه توړې دا به په خواتین بس سروس کې ناست دي. سپیشل لاره ولا جوړ، یعنی د سپیشل لارو خو دا مطلب دی چې ستاسو ښځې روځي نو ولا لارې سورلی وینو ورته لارې جوړې او لارې ورته مقرره. نو وزیر تم پته ده چې دا زړې او وړې ګډې چې دي کور کې نه یې ساري، سار وختي سړی لاراوتی نه او دا توړې به د لارې نه راکوزي. راشي ما سره یو ورځ تېره کوي په دکان چې دا توړې د لارې نه راکوز کېږي، نو د لارې کلنډر یې داسې ونیسي، یو لاس د لاندې نه باسي یو پې د پاس کې، خاوند زنتلا کې رستو ورپسې بیا راکوزي. نو دا قوم د عظیم هلاکت قابل دی، د عظیم هلاکت او د عظیم عذاب قابل دی چې عظیم عذاب دی. او وګورئ در باندې را روان دی، یا به زلزلې وي، یا به طوفانونه وي، یا به قحطسالۍ وي، او یا به د چرګو ټوغکې وي. ځای په ځای به ګورئ مړ برپرته. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ. نن چې تاسو زه بل ته خط لیکونو، الله د خرونو کارډ ما ته راشي، د خرونو په انګریزۍ کې چاپ کړي. اوس ستا په مور د ټولې دنیا انګریزان واچو، د سپي بچیا و د رزیل بچیا، انګریزي یو ټکی نه درځي او کارډ دې په انګریزۍ کې چاپ کړي. دا رزیل قوم دی که نه دی؟ مزدورۍ کوي، راشي چې درته وښیه او کارډ یې په انګریزۍ کې چاپ. ته سړي بیا راشي چې درته وښیه کارډ یې د مغولو د ډمو فوټوان پې چاپ. ته بني ادم دی یا دا د سړي زامن دی؟ دا خدای پېژندلی دي چې دې دړی وړو ته کېنولي. د دړی په ځای دې خدای چټاکۍ چې ښځې مونږ داسې په قطار ولاړي او چټاکۍ وړه ورته میلاوي. دا بني ادم روزانه ګوره ټیکسي موټر به یې نیولي، یو دوی ګلونو والا ته یو درود یو څېرې پې اچي، هلکان چې دی په غاړه کې ګلونه اچولي او لاس کې د مټۍ ډبې نیولې، څه چل دی روټۍ ته روان. دا بني ادم قسم په خدای دی چې دا زه درته څه لم نه غواړي چې مړ شي ورته وایم چې خدای ته یې وبخ. دا یو سړي ما ته وایي چې خدای مه وایه چې خدای ته یې وبخوي، دا وایه چې خدای په څلور بولي کې بنیاد یې وباسي، قبر یې د اور تنور کې. دا د سپي بچی او د سړي زوی نه و بلکل.